غني خان بابا وایي چې دا موږ ولې پیدا شو، تقاضا د ژوندون څه وه؟ زه یو داسې جواب غواړم چې ضمیر مې مطمئن شي. هر څوک اوتې بوتې وایي، څوک دروغ او څوک رښتیا وایي. یو مولا بس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی، چې څوک ښه کړي هغه ښه دی، چې څوک بد کړي هغه بد دی. ما وی ښه ده زه منم، خو زما بیا له عقیده ده که سجده د ژوند مقصد وي نو لعنت په داسې ژوند شه. دا خو صرف تجارت شو، دا له څنګه محبت شو. سجده نشوه مزدوري شوه، یاره دا خو بازاري شوه. یا زما ضمیر کافر دی یا دا خلق لیونی دي. زه خو داسې سجده غواړم چې مقصد محبت وي.